لوی سختن تعالی په سپیڅلو مو سلامونه ونیکي هیله مونږ دوستانو په دی لچې جوړو اوسېږي او زموږ تاریخ خبرونه به هم تاسو غتلی وي بیا هم د یو نوې خبرونه سره تاسو خدمت حاضر شوي یو څنګه چې ما په تیر خبرونو کې ویلي ول چې موږ غواړو هرې برخې ته کار وکړو په هره برخه کې یو خبرونه ولرو دا ځل مو د فیشن برخه وټاکله البته په افغاني لباسونو باندې به خبرې کوو د دې ترڅنګ د ځینې نور لباسونه چې په دې ورځو کې ډېر زیات مود فیشن دی او خلک خوښي هغې باندې به خبرې وکړو موږ نن راغلي وو کریمی فیشن ته دوی هغه افغاني لباسونه چې واقعیت ډېر ښه لباسونه دي دوی اماده کوي او بازار د عرضه کوي نو الهام جان داسې به وکړو ځینې لباسونه به هم دوستانو ته وښیو او دغې زی مسئول سره به هم خبرې کوو او په لباسونو به تاسو ته معلومات درکوي سلام ستړي مشه خیر سیاست مخه خیر ډیره مننه خیر اوسئ که په لومړي کې دوستان د ځان معرفي کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول لیدونکو تاسو چې له دغه صفحې له دغه چینل موږ تعقیبوي ګوري زما نوم عصمت کریمی دی د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی یم او په دغلته مرکز جلال آباد ښار کې د کریمی فیشن په نوم باندې د لباسونو د افغاني او کتلاکي لباسونو د جوړولو یو مرکز لرم او د دغه ځای مسؤل ډیره مننه کریمي صاحب خوشحاله شو بلیدوم کریمي صاحب په دغه شپو ورځو کې چې خلک کوم رقم لباسونه ډیر خوښوي حکیمي صاحب نن سبا وخت کې چې د افغاني لباسونه تنه چې په وطن کې وطن نه بهر هم یو برانډ دی یو مود دی یو فیشن دی زموږ زیاتره هیوادوال مسافر دي هغوی هم ډېر زیات خوښوي په داخل وطن کې چې کوم پروګرام وسي دغلته هم زیات مینوال لري بغیر د افغاني لباسو پروګرام نه لمانځي او نه لمانځل کېږي نو موږ سره شته دی زیاتره کتلاکونه شته دی موږ دغلته په 15 برخو کې کار کوو یو افغاني لباس چې ګنډي افغاني ورته وایي هغه جوړیږي یو کتلاکي لباس یو سمپل کوم مشتری راوړي موږ د هغه مربوط ورته کار کوو یو بیا سلمدوزي چې هغه د لاس هغه سخته می ډېر سخت دی ځکه په یو کمیز باندې دلته کاریګر 15 ورځې تېروي په لاس باندې ټول کار کوي یو ګلدوزي دی چې هغه هم د دنه سخت دی بل چرمدوزي دی چې هغه په ماشینونو باندې کېږي بل نن سبا چې ډېر زیات برانډ دی مود دی غمیداره لباس دی یو کمیس موږ جوړ کړی دی ماکسي اوږد کمیس دی تاسو د کریمي صاحب په ډېرې بخښنې سره دوستانو بعضې خلک چې ځینې شیان مثلا که خیاطي که هغه مسلکي شاته خلک داسې فکر کوي چې ولا ګواکې دا ډېر اسانه کار دی داسې دی کریمي صاحب نو دغه خپرونه چې موږ کله اماده کوو که لیدونکي وګوري هغه ورته ډېر داسې دغه کوي چې والا دا به ډېر مشکل وي اگر چې موږ ورته ونې ورته کار کوو همدغسې تاسو د لباسونو ویل چې موږ 15 ورځې 20 ورځې د باندې کار کېږي باید دغه شیانو په ارزښت هغه خلک بیا چې څوک د دې تر شا دي نه پوهېږي فکر کوي چې والا خو عادي کار دی بس راشه او ویسه خلاص نو دوستانو لباس چې کریمي صاحب وښودو د دې په هکله به تاسو ته معلومات درکړي چې د دې ټوټه څه شی ده او دې کې څه کارول شوي دي دغه اصلي 5000 بخمل دی په دې کې موږ چې دی د غمي او چاپه کړې ده چې دغه چاپه موږ د هیواد بهر بل ځای نه غوښتې ده دغلته په افغانستان کې دا چاپه دا همداسې که نه څه وایي دې دپاره چې دی یو ډهي جوړېږي په لرګي باندې هغه ډهي چې د بهر د هیواد نه موږ راغواړو دلته ماشینونه شته دی د ماشین په واسطه باندې په بخمل باندې دا ډهي وهل کېږي نو دا هم ډېر زیات تکلیف لري ډېر زیات زحمت لري یو ډهي چې دا تقریبا نیم متر کې ده نو نیم متر کاریګر لګي دا بیل جوړي دغه ډهي د لمنې اوس ګوري دغه بیله ډهي ده دا د کمر ډهي بیله ده د سکین ډهي بیله ده د لمنې ډهي بیله ده همدغسې صادر کې چې کومه ډهي کار شوې ده دا بیله ده نو دغه مکمل یو ماکسي بخمل کې جوړ دی چې مکمل د څومره وخت کریمي صاحب جوړ شوی دغه کمیس چې دی 2 ورځې نیولې دي 2 ورځې کې د دوخت د غمي کار او د مکمل جوړښت شوی دی دا هم زموږ یو مشتری دی چې له وطنه بهر دی هغلته د ډېر ژوند شپې ورځې تېروي هغه موږ ته فرمایش راکړی او یو عکس یې لیږلی چې دغه کمیس باید موږ ته جوړ کړي نو ډېر منظم شکل په ډېر ښایسته شکل سره مو ته ډېره مننه دوستانو الهام جانه که اجازه دی دې خواته به هم راشو تاسو مهرباني وکړئ کریمي صاحب دلته به ځینې نور لباسونو باندې هم دوستان تاسو ته معلومات درکوو هغه خویندې چې د لباسونو ډېر شوقیان دي نو کولی شي دا خپرونه تر پایه پورې له موږ سره وګوري او د نوي ډیزاینونو وګوري او که غواړي چې بیا مراجعه وکړي نو موږ خو د کریمي فیشن ادرس به هم په وروستۍ کې تاسو ته درکړو
مهرباني دې پاک دغه بل ډیزاین چې دی دا زموږ یو مشتري موږ ته اطلاق راوړی او چې په دغه شکل سره دغه کمیس موږ ته تیار کړي نو دې کې مختلفې تیږې کار شوي دي دغه ته جیفون جالۍ وایي بیا د پاسه پرې باندې د غمي کار شوی دی په کمر کې پیتې لګېدلې دي دغه روپۍ چې دی دا د لاسي کار دی د لاس کار په لاس باندې لګېدلې دي همدغسې صادر باندې د غمي کار شوی او د سره د ښایسته غاړ ګیبي پرتوګ دی چې په لیلي میټینګ کریم صاحب وخت دغه شیشې چې تاسو دې کې وهلې دا خو په زر ترسیم پر ما اصل زر خو باندې غورځي نه دا ټول چې دی په تار باندې ګنډل کېږي دا ټول چې دی ګنډل شوی دی په دې پسې الهام جان دا پیسې دي که پیسې دي چې ویش کوو خو نه پیسې نه دي دا هغه پخوانۍ پیسې دي اوس وخت کې فکر نه کوم چې په بازار کې مروجې پیسې وچلېږي د دې تر څنګ بیا حکیمي صاحب یو بل کمیس دی چې دا په یو تکه کې جوړ دی د کې ته ګلې بخمل وایي د نستوړو کار د یخن کار دا چرمه خو بیا تاسو دلته اخلي که نه چرمدوزي هم دغلته خپل استادان لري خپل کاریګر لري هغوی ترسره کوي ماشاءالله ډېر تکړه با تجربه استادان موږ سره شته دی چې هغوی دغه کارونه کوي تاسو دا سمپل کتلی شئ ګوري په غاړه کې بیا بله تکه کارول شوې دغه یخن موږ ساده بخمل اخیستی دی په ده باندې موږ هم د چرمې کار د ماشین په وسیله یو کاریګر کړی دی همدغسې په لمنه باندې 3 رقمه ډیزاینه جوړ شوی دی ساټن کې دی ګوري یو باډۍ تور رنګ دی یوې ګلابي دی یوې دوستانو دی کې البته څلور دغه تکې کارول شي څلور رنګه او فقط ډېر یو نظیف او ډېر یو نیشنل برانډ کار دی په دې وروستیو کې موږ ډېری ځایونو کې وکتل چې رقم پر رقم واقعیت په هیواد کې کریمي صاحب ښه استعدادونه لرو په هره برخه کې کاری شو دا چې چا ګنډلی دی پوره مهارت لري د لباس جوړونې په برخه کې خو موږ بیخي په معیاري ډول سره داسې کاریګر لرو چې هیڅ ضرورت نشته دی چې موږ د بهرنیو کریم صاحب دا ماته راکړي دا بل لباس تاسو راواخلئ بل دغه کمیس چې دی دې ته ګنډې افغاني وایي دا هم په ماکسي که ستاسو اجازه وي نو دلته به کېږدو صحیح کېده مهرباني مشکل ډېره مننه دا ګنډې افغاني کمیس دی په بنارسۍ کې جوړ شوی دی دغه دوه باډر چې دی دا پیته کار شوی دا یو باډر چې د چرما په ماشین باندې جوړ شوی ورته همدغسې ښه منظم شکل باندې افرنګه دغه هم پکې کارول شوي دي دا څه چې دی یخن دا لاسي جوړ شوی دی د مختلفو تیپونو لږ به پورته کړو چې لیدونکي ښې وګوري پیته هم ده پکې دا ګوري فولي کار هم پکې شته دی روپۍ کار هم شته تکمې هم پکې وهلې دي مختلف کارونه شوي دي سره به ښایسته انتیکه چادر جوړ شوی په ګاچ کې چې د باندې موږ پیته کار کړی دی دا کتلاک همدغسې منظم راته او همدغسې ډیزاین و نو دا هم یو بهترین افغاني کمیس دی چې دا موږ خپل یو مشتري ته دوستان داسې زموږ کلتور ډېر ښه دی واقعیت البته په هیواد کې نه د هیواد نه بهر او ځینې بهرني خلک هم دا خوښوي که فکر وکړي چې دا ډېر پخواني ډیزاینونه دي مثلا پخواني سټایلونه دي زموږ په هیواد کې مروج دی کلتور دی خو بیا هم تر ننه پورې دا کمرنګه شوی نه دی اوس هم هماغسې مخ په چلېدو دی د افغاني لباسونو دود خو ورځ په ورځ په مختګ کې څه کېږي یو د یوې خبرې یادونه باید زه حکیمي صاحب تاسو ته وکړم دغلته چې کوم لباس تاسو ګورئ او زه تاسو ته شو کوم دا ټول زموږ د مشتریانو فرمایشونه دي موږ په آنلاین ډول د مشتریانو فرمایشونه اخلو هغوی ته رسیدګي کوو کوم هیوادوال چې زموږ له هیواده بهر زندګي کوي هغوی ته موږ ډېر زیاتې اسانتیاوې برابر کړي په دغه برخه کې کله چې د هغوی نه موږ فرمایش اخلو یعنې دقیقاً هغه مشتري داسې فکر کوي چې زه دغلته انول یم په دغه ځای کې د خریداري زه کوم دا لباس زه ګورم چې ما دا مې ستر خدمت دی د هر شي په اړه باندې موږ جدا خپل مشتري ته معلومات ورکوو چې تا ته موږ دغه یوه توکمه داسې وکاروله دا روپۍ درته داسې وکاروله دا پاولین درته داسې وکاروه چرمم یعنې د هر شي په اړه دقیق معلومات موږ خپل ډېره مننه کریمي صاحب واقعیت چې د افغاني لباسونو انشاءالله هېڅ وخت کې به هم کمرنګ هم نه شي دوستانو په ځینې نور لباسونو باندې هم خبرې کوو کریمي صاحب به یو لباس تاسو ته معلومات درکړي بل لباس به هم راواخلو دغه یوه بله جوړه ده ورو حکیمي صاحب چې دا موږ ته مشتري فرمایش راکړی او البته کتلا کې لېږلی چې په دغه شکل یوه جوړه موږ ته ترتیب کوي دا په کتان کې جوړه شوې ده سره دغلته زه به دا خلاصه کړم مهرباني منظم شکل زه به در سره همکاري وکړم چې بیا ونه ځم والا چې کریمي صاحب سره همکاري جوړې که تاسو دې دامن ته وګورئ دغلته لږ کار لا تر اوسه پاتې دی او پرتوګي ښایسته ګیبي پرتوګي دی په لیمیټین سپین جوړ شوی دی دغه د لمنې کار یې ګوري نیمه پاتې دی دا شیشه کې نول کېږي زموږ کاریګر لږ ښه کار نیم دی کار یې لا پاتې دی تکمیل نه دی خلاص ډیزاین یې ډېر لوکس دی ښایسته منظم ډیزاین دی
ډېره مننه دوستانو چې تر دې د مو راسره ملتیا وکړه. تر بیا هم پولیس ویښتان ته لاس سپارم. ښه وخت ولرئ.